له مسعود نومي کس څخه چا جنسي استفاده کوله او جنسي استفاده کوونکی چا وواژه. مسعود له شیر محمد نومي دکاندار سره په ورځني معاش کار کوي او شیر محمد په خپل دکان کې له مسعود څخه څه ډول جنسي استفاده کوله او څه ډول شیر محمد نومی ووژل شو. در اون محل رفته بودم، اصلا خانواده ما همش بیکار بودن، رفته بودم اونجا کار میکردم، میخواستم کار پیدا کنم، با می سر خوردم با شیر محمد، گفت روز 200 روپا میتونم بیا میجا کتیما کار کو. ما اونجا رفتم یک 2-3 هفته کتیش کار کردم، باز ما سوی چیز خواست در بالا جای داشت دیگه داشت، ما توسط اونجا با ما کارهای بد چیزا انجام میدادم. مسعود وایي یو شمېر نور کسانو چې د شیر محمد د قتل په قضیه کې لاس درلودی هم له ده څخه جنسي ګټه پورته کوله او نوموړی به یې ګواښی. قضیه تو صورت گرفت که ما پیش شیر محمد یک مدت 3-4 ماه کار میکردم و از پیش ما چیزای بد میخواست چیز کنم. توسط 1-2-3 ماه از ما خواسته بود کار لواطت چیزا همراه ما میکرد. بعد از او مرا امی کاظم نام زنگ زد توسط خانهشان، ایره بردن در خانهشان. کاظم نام هم کتیم امی کارا میکرد، به زور اخطار میدادن سر ما که تو میکنیم تو میکنیم. بردن ما اوجا بردن، باز اموجا به شهادت رساندن. دیگه از جریان دیگهش خبر نداشتیم که کجا بردن ایره، کجا انداختن، با توسط چی کشتن. دیگه موقع فقط دیده بودمش که آوردن، از توسط ما زنگ زدن آوردندش اموجا او را به قتل رساندن. اموجا با کاظم نام و امیا از سوی ما استفاده میکردن، اخطار میدادن، دیگه میکردن مرا بسیار چیزای چیز میکردن. مسعود د کاظم عوارف له لوري د شیر محمد د وژلو د قضیې په تړاو داسې وایي. صحنه که ما بودم فقط من ندیدم کورا کشتن، فقط در مخانه بردن که فهمیدی سر صدا و دیگه و چیغ و پیغ و سر صدا خیلی شد و ما گفتم چی گپ است، فقط مرا هیچ چیز نگفتن، گفت گپ نیست. مرا بردن از اونجا دیگه جای مرا بیرو کردن بعد برد ما رفتم خانه که رفتم اونجا باز پسان مرا باز زنگ زدن، بازوش ندیدم که کجا بردن ایره کجا نبردن، هیچ اصلا نه دیگه بازوش من ندیدم. فقط در مقدر دیدم ما آوردمش داخل خانه اونجا که آوردنش، بعد از سر صدا و خیلی چیز شد دیگه ندیدمش که بیرونش چوخ کردن و در کجا برده بودنش. دکان چی بود؟ ما فقط دکان لوازمای آشپزخانه بود. مسعود له کاظم عوارف سره پیژندل او دواړو له بهرنیو سیم کارتونو څخه هم استفاده کوله. هغه کاظم عوارف خطرناکه مجرمین یاد کړل. مسئله سیم کارتا فقط موقع پیش از یا پیش کاظم نام عارف نمیفهم یک تجرامین میگندش، پیش از او یک 2-3 تا سیم کارتی هست، نمیفهم سیم کارت چی است، مایم سیم کارتی هست میگن که خارجی است. پیش از یک 3 سیم کارت است. فقط چی میکردن سیم کارت فقط زنگ میزدن، نمیفهم کجا زنگ میزدن، مقصد زنگ از این توسط سیم کارت زنگ میزدن. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست بیا د مسعود نومي د قضیې په تړاو داسې وایي. دا یو 2 نفره وه، یو په نامه د شیر محمد و بل په نامه د کاظم و. د مسعود نامې کس سره یې د اپیل د لواطت کوئ چې دا اپیل یې تقریبا د ډېره وخته څخه ورسره انجاموئ او بیا د مسعود راولاړ شوی دی پلان یې ورته برابر کړی و چې د شیر محمد ووژي، نو د هغه پلان کې کامیابه شوی او د شیر محمد نامه یې وژلی دی. نو بیا دغه نه وروسته موږ دغه 2 کسان په دغه تړاو باندې نیولي دي چې یو مسعود دی بل کاظم دی او په 4مه حوزه کې دغه پیل انجام شوی. یاد ریاست زیاتوي نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. بالکل و د کسان چې نیول شوي دي په خپل جرم باندې اعتراف کړی دی او د هغه شیر محمد کوم موټر کلي چې و هغه هم د دې قاتل سره و. نو دغه 2 کسان په تړاو د دې قتل نیول شوي. قضیه به انشاءالله تحقیقات په نهایي شي دلته، نو بیا به انشاءالله محکمې ته ولېږل شي.